الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. فرند أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله دغت سواقعي ذكر كلي إمام يحيى بن معين یو نسخه یادوله او ټول روایت موضوع ول د دې دپاره چې بیا خلک دا موضوع روایات را نوړي په صحیح تیر نه کړي. یوه یې دا واقعه بیان بله یې دا واقعه بیان که چې یحیی بن معین عفان ته ورغلی د حماد بن سلمه روایات ځینې اورېدل وروسته تر دې چې د 11 کسانو سره نور څه اورېدلي ول دپاره د دې چې ما ته دا رامنوز چې خطا حماد بن سلمه کوي که د ده شاګردان کوي. او درېیمه هغه واقعه بیان کړې وه چې ابو نعیم فضل بن دکین ته یحیی بن معین دا ګورئ دا حنفي دی غالي حنفي دی دا حنفي دی غالي حنفي دی. ګورئ حنفیو په حدیثو کې ډېر ستر ستر خلک درلودل. ابن معین طحاوي ډېر لوړ لوړ خلک یې درلودل چې زه اوس د هغو پر دغه دا بله موضوع ده خو نن ډېره بربادي ده. په کار دی چې سوچ وکړي په کار دی چې سوچ وکړي په کار دی چې راکښېني. نن بالا زموږ په دې زړه ښه دی پلانې باندې سلفي تحقیق کړی دی دا مه ګورئ پر پلاني کتاب سلفي د حدیثو ته مکملو کتابو سره بس بندوه ای وروره دا مو ورته ووایه چې سلفي تحقیق پر کړی دی دا مه ګوره دا ورته ووایه ورته دا وګوره دا سلفي چې تحقیق پر کړی دی دا صحیح دی که غلط دی دغه یې معلوم که. او دا موږ ته الحمدلله دا ما ته رامعلومي چې هر څوک یې د زده کوي زه دا ورښیم د سلفیانو تحقیقات اکثره خطا دي. هغه حکم کوي پر ظاهر د سند باندې دا ظاهر د تور باندې. لله الحمد ثم وثم وثم حنفیان هر وخت په حدیثو کې خپله زبردسته ونډه درلوده وړې ده. دغه در ټولو هغه بدترین د اوقاتو دی چې پر موږ تېرېږي. دا در دې وخت کمزوری وخت پر موږ په ټولو زمانو کې نه دی راغلی. د دیوبند علماو د خپلو زمانې مطابق ډېر ښایسته کار په حدیثو کې وکړي د هغو څخه مخکې کړی دی. نن دا ولنی هغه دور دی چې اوس موږ خلک په دې باندې کوو ګر سره د حدیثو د کتابو څخه پسپندو چې سلفیانو تحقیق پر کړی دی. پر راولاړ سه د سلفیانو تحقیق وګوره دا ووایه چې دا خطا ده او په دا وجه خطا ده په معقول انداز یې پیش کړه چې دا خطا خلکو ته معلومه سي. درڅو به موږ خلک بندوو بیا. خیر یحیی بن معین دا حنفي دی. دا ابو نعیم فضل بن دکین ته چا دی و احمد بن حنبل ورلو چې د هغو په روایت نور روایت ورګډ کړو دا راته ویې ستا روایت دي هغه چې ورته وپېژنل باره ووایي باره ورته ما ته تجربه کولې چې ستا حفظ لا قوي دی که کمزوری سوی دی. دا خبرې د پروند وکې بیا دی ابو حاتم دا وایي فهذه عنایة هذه الطائفة بحفظ السنن على المسلمین. دغه وایي توجه د دغې طایفې چې حفظ د سننو ته پر مسلمانانو باندې مطلب چې دا سنن محفوظ کړي دې ته دا توجه ورکړي. وذب الكذب عن رسول بحفظ السنن وذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولاهم او دا ذب دی دفع کړی د درواغو د رسول الله مبارک نه چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک درواغ ونه وایي. ولولاهم لتغیرت الاحکام عن سننها که دا خلک نه وایي احکام به لتغیرت الاحکام احکام به بدل سي عن سننها د خپلو طریقو نه حتى لم يكن يعرف أحد مخرج صحيحها من سقيمها والملزق بالنبي صلى الله عليه وسلم والموضوع عليه مما روى عنه الثقات والأئمة في الدين. کدا خلق نوی بیا به د صحیح او د سقیم مخرج چاته نه معلومېدی بیا به دا نه معلومېدی چې دا روایت متصل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دی که موضوع علیه درواغ ویل سوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. کدا خلق نوی که کم خلق نوی دغه غټه دی. بیا وروسته د یو سوال کړی دی چې مطلب دا خو نو صحابه باندې وایي صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اعتماد پر دې کړی دی نو په هغو کې د جرح ضرورت نشته. په هغو کې به یو شقي سړی به په صحابو کې چش کوي جرح کوي. څوک شقي سړی به په چا کې جرح کوي په صحابو کې جرح کوي. شقیان خلک چې شقي هغه خبره وروسته د یو بلې موضوع ته راځي وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې احتیاط د اول عمر رضی الله عنه شو کړی. بیا دی روایات ذکر کوي خو هغه صحیح نه دي. هغه دا دی چې دی وایي ابن مسعود رضی الله عنه او دغه څه کسان عمر رضی الله عنه بندیان کړل د ډېرو روایاتو د ویلو په وجه باندې. ابن مسعود رضی الله عنه او زه دغه تورې درته وایم بیا درته وایم چې دا صحیح نه دی. بیا په هغې کې یوه بله خبره هم حدثنا الهيثم بن خلف
والحسين بن عبد الله القطان قال أنبانا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن ابن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأبي مسعود الأنصاري يدرو حال الواسطي فقال ما هذا الحديث الذي تكسرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دات څنګه ډېر حدیث دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پکوي دونه ډېر حدیث دي ولي وایست فحبسهم بالمدينة حتى استشهد در هغه وخت پورې دی بندیان کړ په مدینه کې چې دوی څه پکې دي په شهادت خدای روایت صحیح نه دی دا روایت صحیح نه دی بس دا د دې د نصیحت وجود لپاره تاسو بیا دا کتاب وګورئ السنه ومکانتها زه پر هغه باندې نظم دلته زه یوې خبرې ته اشاره کوم دا السنه والمکانتها کې په موضوع کې چې کومه دغه ده هل حبس عمر احدا من الصحابه الاكثاريه الحديث آیا عمر یو څوک بند کړی دی د زیاته د دې کتاب کې یو اویایمه صفحه ده څویمه صفحه ده یو اویایمه صفحه ده نو په دې کې بیا دا خبره ده چې درې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بندیان کړي دي ابن مسعود دی ابو الدرداء دی ابو ذر رضی الله عنه دی بیا دی دا وایي چې آثار د وضع پر دې کیسه باندې ظاهر دي وروسته بیا دا خبره دم کړې ده وایي دا توري وقد حاولت أن أعثر على هذه الرواية في كتاب معتبر فلم أجدها ما په معتبر کتاب کې ده وایي د دې سند ما نه دی پیدا کړی وروسته د احکام د ابن الحزم سره اخیستی ده بلا سنده او بیا هم دغه ویلی دي چې د دې روایت مطلب هغه سند چې بیا دی هغه ذکر کړی دی هغه سند کې ابراهیم ابن یعقوب دا دغه په هغه کې مې کتاب خبر نور باس دلته وګورئ دلته مسندان ذکر ما دا درته ویل دې کتاب کې ما د دې کتاب راشه دلته چې ما وکړ دا کتاب ما کتلو عباره ما دلته دا لیکلي دا ډېر وختي خطي ومصطفى الصباعي لم يجد هذه الرواية مسندا فلله الحمد على عظيم إحسانه ومنه وجوده وكرمه كتبه شمس الله الكوثري دلته مما پیدا کړو دلته مم بیا ورسره ولیکل چې دا روایت په ولته پروتي مسندان په پوسواست خیر دام در سره نشانی کوي نو دا خبره چې عمر رضی الله عنه دا خلک بندیان کړي دا صحیح نه ده اگر چې دلته مسندان ذکر ده ذکر دی وجه دا ده چې در دې خلکو د ډیرو روایت ولا غد نه دي بندیان کړي کې بندیان کولای خو باید څوک بندیان کړي ها دا دویمه خبره ده چې عمر رضی الله عنه ګوري ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې غیرت زرالي چې عمر رضی الله عنه ناس دا د صحاونه دي دا روایت چې هغه فیصله کولې براغ السلام واچوي دی ولاړی برته نه رالی عمر رضی الله عنه ژغ نو کې بیا چې هغه بیا حال سور رسول چې ته ولې ولاړېدل ما دا دغه کړې وله چې درې واره اجازه واخیستل سوله بیا به واپسېږي ما ته به شاهد راوړي شاهد باره څوک راوستی ابو سعید او هغه بل شاهد یې ورته راوستی د انصارو ابو سعید خدري رضی الله عنه بو غالبا هغه والله اعلم دا هغه ځای کې د بیا تحقیق کوي نو دا روایت یعنی عمر رضی الله عنه په دې کې تحقیق کوي متابع غوښتي سختي کول خدا سي نه دي سوي چې خلک دې په دې کړی نو دا یو واقعه ذکر کړی ده او دا رقم بیا عمر رضی الله عنه په دې لږ په دې وجه باندې هم څه سختي کوله چې د قرآن او عظیم شان او د احادیثو در مابین یو د تدوین لا نور راغلی د هغه زمانې پورې او پاتې سو علي رضی الله عنه دې کوم د په تراجم کې د په دغه کې د امر نه سوي دي په ذهبي په سیر په دې په تذکرة الحفاظ کې دا لیکلي دي دلیم دا دسته وتبع عمر علي بن ابي طالب باستحلاب من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چې چا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روایت وکړي ته قسم واخلې ته ځینې اورېدلی که نه دي ځینې اورېدلی نو دا صحابو په خپله زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې ول هغه خپله د خپلې زمانې مطابق دی سختي ورسره کوله متابع یې غوښتي چې بل چا اورېدلی دی دا رقم چا قسم غوښتي چا ورته ویله چې ډېر یې مه بیانوئ دا د احتیاط لپاره نو ګورئ دا روایات هسې بیانول دا د هغه روایت دا د ذکر کړی دی أن أبو موسى استأذن على عمر 3 مرات فلم يؤذن له فرجع فبلغ ذلك عمر فقال ما ردك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 مرات فلم يؤذن له فليرجع فقال لتجيئن على هذا ببينة وإلا
نو بیا به زه یو څه قال بیا یې څه وعده ورسره ورکړه. بیا هغه سړی چې راوستي هغه اصغر د قوم هغه ابو سعید و په شهیده، هغه بیا دلته چې ورسره ادا کړه شهیدي ورسره ادا کړه. بیا عمر رضی الله عنه ورته ویل داسې ورته ویل انا لا نتهمک لكن الحديث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم شدید. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روایات کول دا یو ګران کار دی، موږ پر تا تهمت ته درواغ نه وایو. ګوري ابو موسی اشعري رضی الله عنه سه شاهد غوښتي دي، شاهد څوک وراوستلی دی؟ ابو سعید الخدری رضی الله عنه شاهد وراوستلی. او دا روایت په بخاري کې سته، په مسلم کې سته، په ابو داود کې سته، په احمد کې سته، نسائی کې سته، بهقي کې سته، په بیخي ډېرو کتابونو کې دا روایت وجود لري. نو ګورئ صحابه علي رضی الله عنه قسم ورکوي، علي رضی الله عنه چې ورکوي، عمر رضی الله عنه څوک یې ځین غوښتي؟ متابع شاهد یې ځین غوښتي، متابع شاهد یې ځین غوښتي چې بل چا کړی وي ستاسو بغیر. او دا رقم ابو بکر رضی الله عنه هغه هم پر دې باندې سختي کوله. صحابه کرامو په خپل وخت کې پر دې شی باندې ډېره سختي کوله. صحیح سو چې دی نه چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خطا شیان دغسې، خو چونکې د صحابو بیا هم صحابه در دې ځای لوړ دي چې جرح باندې وسي. وجه دا ده چې ځکه هغو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله هغو ته امر وکړي فلیبلغ الشاهد والغایب، د پر اطمینانو پر، نو د هغوی توثیق خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. او دا د دین بیا پاتېدای نه سوی که هغه خلک هم داسې ولی چې هغو هر څه ویلی، نو د هغو توثیق هغه در ټولو لوی معدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو تعدیل کړی دی. او پاتې سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دا هم ویلی دي چې درواغ به پر ما ویل کېږي، خلک به راباندې وایي. نو ځکه یې ویلی دي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. که دا درواغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویل کېدلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولې ویل چې من قال علی ما لم اقل؟ صحیح سو. نو نن دغه څه خبرې چې دي دا مقصودي خبرې چې صحابه، مطلب عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، نور صحابه پر دې شی باندې تشدید کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایات کولو کې ټینګ احتیاط وشي. اما دا خبره چې جیل یې ورکړی دي صحابه ته دروته، دا خبره صحیح نه ده. صحیح سو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.